For example, هغه یو ښه ښوونکې ده. هغه یو ښه ښوونکې ده ته په انګلیش کې څه وایي؟ هغه یو ښه ښوونکې ده ته په انګلیش کې وایي she is a good teacher. She is a good teacher. She is a good teacher. Number 2, motor. मोटर ته په انګلیش کې څه وایي؟ موټر ته په انګلیش کې وایي car. car, car. For example, زه یو نوی موټر لرم. زه یو نوی موټر لرم ته په انګلیش کې څه وایي؟ زه یو نوی موټر لرم ته په انګلیش کې وایي I have a new car. I have a new car. I have a new car. Number 3, car. car ته په انګلیش کې څه وایي؟ car ته په انګلیش کې وایي work. work, work. For example, زه ډېر کار لرم. زه ډېر کار لرم ته په انګلیش کې څه وایي؟ زه ډېر کار لرم ته په انګلیش کې وایي I have a lot of work. I have a lot of work. I have a lot of work. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره موږ درسره لایک او فالو کړئ. مننه. زه یو قلم غواړم. I want a pen. I want a pen. زه یو قلم نه غواړم. I do not want a pen. I do not want a pen. آیا تاسو یو قلم غواړئ؟ Do you want a pen? Do you want a pen? تاسو څه غواړئ؟ What do you want? What do you want? مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره موږ درسره لایک او فالو کړئ. دوستانو که غواړئ چې انګلیسي کې خبرې اترې وکړئ نو موږ درسره لایک او فالو کړئ او زموږ سره زده کړئ هره ورځ نوې جملې او نوې الفاظ په اسانه او ساده طریقې سره. نو راځئ چې شروع کړو. په ما یقین وکړه. په ما یقین وکړه ته په انګلیش کې وایي believe me. believe me. راځه چې ځو. راځه چې ځو ته په انګلیش کې وایي let's go. let's go. دا په څو دی. دا په څو دی ته په انګلیش کې وایي how much is this. how much is this. ما ته رستو رایاد کړه. ما ته رستو رایاد کړه ته په انګلیش کې وایي remind me later. remind me later. بهانې مه جوړوه. بهانې مه جوړوه ته په انګلیش کې وایي don't make excuses. don't make excuses. مننه.